پاکستان د ولسمشر اشرف غني نه څه وغوښتل؟ غني ولې غوسه شو او ولې پاکستان خجالته کړ؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان د افغانستان حکومت نه د نیول شوي پاکستانی داعشي مشر وغوښت چې دغه کار د غني او افغانستان خلکو سخت غبرګونونه راوپارول. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مجرمینو د تبادلې تړون نشته، نو د داعش ډلې نیول شوی مشر اسلم فاروقي به د افغانستان د قوانینو په رڼا کې محاکمه کیږي. د اسلم فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزی او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د اورکزو د سیمې اوسیدونکی ده، د داعش ډلې د خراسان تش په نوم ولایت مشر و. د تیرې یکشنبې په ورځ د افغانستان ملي امنیت ادارې اعلان وکړ چې هغه یې له 19 ملګرو سره یو ځای نیولی ده. پرون د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل له افغان حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې د داعش خراسان ډلې نیول شوی مشر دی پاکستان ته وسپاري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په ځوابي اعلامیه کې ویلي چې اسلم فاروقي د هغې ډلې مشر دی چې په افغانستان کې ډیر جنایتونه ترسره کړي او پر نوموړي د هغه عملیاتو د رهبري تور دی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر ملکي افغانان او سرتیري شهیدان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د متهمینو او مجرمینو د استرداد تړون نشته، نو له هغه سره به د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې چلن وشي. اعلامیه کې ټینګار شوی چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي، یو شان قانوني چلند ورسره کوي او د تروریزم ضد مبارزې ټولو تعهداتو ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې دواړه هیوادونه کولی شي د سولې او سوکالۍ د عمل د ګډ پلان په چوکاټ کې د هغو اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې مشترکې هڅې وکړي چې د تروریزم سره د مبارزې په لار کې مرسته وکړی شي. پرون پنجشنبې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي ویناپاڼه کې ویلي و اسلم فاروقي د پاکستان پر ضد فعالیت کوه، نو ځکه باید دوی ته د پلټنو لپاره وسپارل شي. په اعلامیه کې راغلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر په دې تړاو د خبرو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی و. پاکستان ټینګار کړی و چې دواړه هیوادونو د جوړ شوي میکانیزم پر اساس د ترهګرۍ پر ضد په همغږۍ کار وکړي. د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي و چې اسلم فاروقي د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ په پاکستان کې د لشکر طیبه او د حقاني شبکې سره اړیکې لرلې او په خپل لومړني اعتراف کې د داعش ډلې د خراسان څانګې سره د سیمه ییزو استخباراتو پراخه اړیکه هم په ډاګه کړې ده. د اسلامي دولت نومي ډلې داعش د خراسان څانګې په کابل کې د وروستیو څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و. د دغې ډلې وروستی برید کې چې دوی پړه پر غاړه اخیستې وای او ځانمرګی بریدګر د سیکهانو عبادت ځای کې چاودنه کړې وه او لږ تر لږه 26 تنه یې پکې وژلي او 8 تنه نور ټپیان کړي وه. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.